د احد په میدان کې یو صحابي زخمی شو محترمو د هغه نه ډېره زیاته وینه لاړله یو صحابي ورته راغی وی آیا ستا په زړه باندې دې وخت کې څه ارمان شته دی څه ارزو شته دی هغه ورته وایي او شته دی دا تپوس کوي وایي څه ارمان دی هغه ورته وایي د نبي علیه الصلاة والسلام دیدار کول غواړم یو ځل د هغه مخ لیدل غواړم دا مې په زړه باندې غټ ارمان دی نو هغه صحابي په اوږه باندې کېناو په اوږه باندې کو دغه شان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواته یې راوستلو بیا دغه صحابي ته وویل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ستا مخې ته ولاړ دی کله چې هغه دا خبره واورېدله نو د هغه په بدن کې د بجلۍ په شان کرن پیدا شو او دغه شان په بدن کې چې کوم یو طاقت پیدا شو خپل مخ مبارک چې کوم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راواړاو د هغه د مخ دیدار یې وکړو په دغه وخت کې الله جل شانه روح واخیستو روح چې کوم د اسمان ته پرواز وکړو نو عزتمند درو دغه صحابه کرام چې د وفات په وخت هم د خپل پیغمبر دغه مخ دیدار کول غواړي دومره مینه او محترمه